وی بد کار دی یاده ځوان ها ملګري څنګه لمباو کوي او تاسو ته به دا ځای در وښیم چې څونه ښایسته حوض دی او ځای دی ملګري دا دی وختي لا دا سپیشل ځای دی ټال د کوچنیانو لپاره ټالونه ټال ځای جوړ کړی نن یې د ملګري عنایت کور ودان بس دې ځای ته دعوت کړلو وایراس ګلدانۍ کې جلا جلا مختلف ګلان شته او هر یو جلا رنګ لري جلا بوی لري داسې شارټ هم در باندې ښکاره کړمه دوستانو سلامونه په دې هیله ښه به یاست او د صحت جامې به مو په تن وي نن بیا ښه راغلاست درته وایم محب ولاګ ته ډېر ښایسته مېلمستون ته راغلي په کندهار کې او ډېر ښایسته ځای دی نو نن ماښام دلته د ملګرو سره راغلي دلې مو ډوډۍ وخوړله چې زما تلیفون چارج نه درلودی هغه برخه مې درسره شریکه نه کړه نو ډوډۍ څخه وروسته نو اوس دا د ملګري سره آماده د خیره وایي دلې لمبېږي نو په دا مېلمستون به زه درته ښکاره کړمه زه به لمباو هم انشاءالله در باندې ښکاره کړمه چې ملګري څنګه لمبېږي او په ضمن کې څنګه حوض دی او دغه مېلمستون به هم در باندې ووینم چې ډېر په زړه پورې او ښایسته جوړ دی او ډېر ښه خوند کوي نو په کندهار کې دغسې کوټې دغسې د مېلمه ځای جوړول دا بیخي دلته ډېر دی او رواج دی او کندهار خلک چې دي الحمدلله دا یو ډېر ښه ځانګړتیا ده د کندهار د خلکو چې ډېر مېلمه پاله دي نو زه به د دغه کوټې هغه انځور تاسو ته انتقال کړم او وروسته به د لمبېدو ځای درته وښیم د هغسې ښایسته حوض یې په دغه مېلمستون کې جوړ کړی دی نو تیاره سونا ده راځئ نو دوستانو داسې چې دغه دروازه ده دغه د پارکینګ ایریا ده هاخوا ته خونې دي نو دا دی دغسې ښایسته غټ چمن لري دا چمن ته یې تاسې وګورئ ټوله یو لاس دی دوستانو او دې خوا ته بیا دغه دی دغسې ښایسته ماحول دی دا خوا ته ښه د کښېنستو ځای څوک دلته کښېني هم کښېنستلی شته ولې د ټاله را ولاړ شوې اکبر ولې بد کار دی یاده ځوان ها نو دوستانو دلته دغسې ټال هم برابر شوی دی هم کوچنیان کولی شي که د چا سره یې د مېلمنو سره دلته خپل ساعت تېرولی شي هم ځوانان کولی شي او دلته بیا دغسې ښایسته سټیج برابر شوی دی تاسې د سټیج ته وګورئ ډېر ښایسته جوړ دی زه بیا دننه هم در باندې وګورم دا سټیج وګورئ دغسې چمن پکښې هوار دی دا خواته دغسې منظره ده دوستان نو ډېر ښایسته او په زړه پورې مېلمستون دی نو زه به دا ټال کې کښېنم دوستانو زه به نهکې ټال در سره وخورم ډېر دا ټال هم خپله یو ډول انسان ته په اصلاغه ذهني ارامي ورکوي داسې کرار کرار ټال ښیي دغه زنګول نو ډېر یو ښایسته ځای دی دوستانو ګوري دغسې ښایسته د ګلانو ترتیب هم پکښې جوړ دی برابر دی ښه ګلان ښه شینګیا نو ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی دوستانو داسې د لایټینګ ته وګورئ اوس دا د ملګري د لایټینګ روښانه کوي ماشاءالله د شپې هغه منظره بیا دغه رقم خوند کوي تاسې داسې وګورئ نو دا کندهار دی دوستانو په کندهار کې بیا دغسې ښایسته مېلمستون د مېلمنو دپاره داسې تاسې وګورئ زه بیا د دې ځای څخه داسې درته ښکاره کړم بس تاسې راته ووایاست چې دغسې مېلمستون د مېلمنو دپاره څونه بهتره دی څونه فرصتونه دی نو داسې شارټ هم در باندې ښکاره کړمه نو دوستانو زه به هم شان چینج کړم ملګري وختي لا کړلي دي د لمباو دپاره د لمبېدو دپاره نو زه به هم شان چینج کړم شان به چینج کړله زه به هم د ملګرو سره ولمبېږم مبین اغا ولې اماده یې د خیره سره وه دا د لباس چینج کړي اوس به د خیره سره اوس ته لمبېږو ځینې ملګري ولاړله او ماشاءالله ډېر ښایسته لباس دې اغوستی دی دا خو نو زموږ د فوټبال د ټیم دی ماشاءالله د افغان تعلیمي اکاډمي کپتان دی ښاغلي مبین اغا دا نو زموږ خپل ټیم دی د فوټبال نو ډېره ښایسته بازي مو وسوله د بازۍ وروسته دا دلته رالو
لمبېږو دا به لا ښه خوند وکړي. بازي نن نو تفریح مو وکړله بازي مو وکړله اوس دا یو د ملګري ځای ته راغلي یو اوس ملګري اوس ته لاړ چینج یې وکړي کالي یې چینج کړله اوس زه روان یم نو به بیا هلته یو لمبا وکړئ. ویډیو به مو هلته جوړه کړو د خیر بالکل بالکل. او د دغه ځای په اړه دوستانو ته څه وایي؟ ډېر ښایسته ځای نه دی مبین هغه؟ دا نو د عنایت زموږ ستاسو ملګری د هغه چې کوم چا سره کار کوي د هغه جوړ کړی دی د مېلمستون دی چې دوه چمنیان دي دا د سپیشل ځای دی ټال د کوچنیانو لپاره ټالونه ټال ځای جوړ کړی او همدارنګه سونا رقم اواز یې جوړ کړی نو بس د هغې کور ودان د مېلمستون یې جوړ کړی دی بس د ځوانانو لپاره اکثر وخت د جمعې په ورځ زموږ دلیا راسو د هوټل مابین سیم راسو یې میله وکړو. دا څونه ښه کار دی. ته داسې د ډیکوریشن ته وګوره مبین هغه څونه خواري او څونه زحمت څونه ښایسته لایټینګ سیسټم ډېر مصرف یې کړی دی واقعا کور یې ودان د هغه بس ځوانانو لپاره یو د تفریح زمینه برابره کړې ده. بالکل. همدارنګه هغه خواته چې ورسې د مرغان هم شته. ته راځه مبین هغه ورمېوله مرغان به م په دوستانو باندې ووینو چې یعنې دا داسې ډېر شوقانه ځای دی او ډېر د انسان په اصلاح روحي سکون پکښې اخلي مبین هغه ستړیا یې ټوله وځي. ګرده ګلدانیان دي کوچني ګلدانیان چې دي هغه خواته نو بس کپسان دي مرغان دي اوس خو نو دا د جالۍ پر اچولې ده په خاطر د دې چې شپه د غوماشې په ځان کې مزاحمت وکړي که چېرې داسې اوړې دغسې هلته د نږدې کاسې کوي هم مشکل نشته نو بیا به د ورځې ورته راسو داسې نه چې ښه ته راځه. دا دوستانو ښه د انګورو تاکونه هم پکښې کې دي او امیر خان خو تاسو پېژنئ زموږ د ټیم مخکښه ګولي و یو وخت اوس مو همکاره دی دی به خپله بیانیه تاسو ته واوري. امیر محمد صاحب ته څنګه یې وروره؟ راولي ودمان صاحب څنګه یې؟ الله دې وسه. ویلیم جلسه په زوره کړه او د ډېره وخته وروسته موږ تا وینو چې زموږ په ته خو به نو خامخا د دوی سره مخامخ کېږي خو ما دا ډېر وخت نه وی لیدلی. مننه ودمان صاحب والا بس ځینې مصروفیات چې خامخا انسان دی نه د ژوند مصروفیات چې نو په هغه سره اخته وي په دا خاطر خاصه ملګرو سره نه یو ځای شوي نو نن یې د دا ملګري عنایت کور ودان بس دې ځای ته دعوت کړلو وایي راسئ سره راغلو. ډېره مننه. د دغه ځای په اړه څه وایه جناب د امیري صاحب؟ ډېر فوقالعاده ځای جوړ کړی. ځای دی ډېر فوقالعاده ځای دی د بانډار دپاره د تفریح دپاره چې ملګري راوځي ورته راوځي ډېر ښایسته ځای دی خوندور ځای دی. بالکل بالکل ښه ګلاوسه ځای دی والا. ډېره مننه. نو اوس ظلم بیږو د خیر سره وه تاسو خو ټولو شان چینج کړي دي زه به م شان چینج کړم درته راځه ته هم راځه درځم پسې د خیره ښه ته زه به درسمه د خیر سره ما سره راځه دغه ګلدانیانې پسې دي کم ګلان دي ګلدانیانې دي هیڅ سکون ډېر پکښې کښې ماشاءالله ماشاءالله. دا چې نو د ګلانو شوقي د طبیعت او د چاپېریال شوقي یعنې په هر ګلدانۍ کې جلا جلا مختلف ګلان شته او هر یو جلا رنګ لري جلا بوی لري او جلا کیفیت خوند لري. واقعا هم دا څنګه ښایسته ګل دی دا داسې نمونه ګلان یې راخیستي دي مبین هغه دا نه ګلان دي نو هغه د مرغانو کپسان چې دوی اوس جالۍ په اچولي دي اوس هم لا غوماش پورته کړه دا هغه دي مرغان دوستانو ګوره دا خو نو د شپې ښه معلومیږي مبین هغه اکثریت خو په دغه کې دي دننه په کنجۍ کې دي د شپې د دوی د خوب وخت دی په اصلاح درځه مبین هغه زه به م شان چینج کړمه وره به د خیر سره ولمبېږو دوستانو ته مو د هغو نه د دغه مېلمستون هغه ښکلا وروښوله د اواز ښکلا او د اواز کیفیت بیا هم بالکل. بس دوستانو تاسې را سره پاتې شئ زه به م لباس چینج کړمه وره به د خیره ورسمه چې ملګري څنګه لمباو کوي او تاسو ته به دا ځای در وښیم چې څونه ښایسته حوض دی موږ مخکې هم ورته راغلي یو نو بس په تاسې مې نه و لیدلی په تاسې باندې بیا هم د خیره ووینم. سمه ده دا خو زما ولاګ جوړ کړئ یوټیوب ته پورته کوم هلته هم ډاونلوډولی شئ بره به در واستم سمه ده. نو دوستانو دغه د امام شان چینج کړه د خیر سره و روان یم ښه شان مې دا دې چینج کړه لمباو ته روان یم د شپې 11 بجې دي ښه یخې اوبه دي نو په دا یخو اوبو کې به ولمبېږو. دا دی دلته هم داسې ښایسته ځای لري دا د کښېنستو ځای دی علیحده
ډېر په زړه پورې ځای دی. دغه د اول ځای دی ملګري، دا دی وختي لا ده. چیشکه سره سم کوم خرابېږي دا د چاپ کم پټ دا اوس کار نه دی نجيب اوبه څنګه دي؟ نام یعنی د شیخ اوبه جوړه ښه اواز ګرمه وه زموږ کړې ده ښه زموږ سره ګرم وراله او ملا څنګه خوند ترې اخیستی دی؟ ماشاءالله ښه غازي ګرم دی حساب یې مبین هغه ته ولې نه ورلوېږې؟ ولې نه ورلوېږې؟ بدن پرېولم باید به واخلم. ښه خو بدن پرېولم. دغه دوه ځوانان بیا دلته لمبېږي، دغه ځای بیا اوبه لري یا نه دي وړي نه دي وړي. هغسې پسې شاته ور ولوېږه.